کله کله ملګری ټلیفون شي وکړي یاره یو شیعه دی یو عیسائی دی یهودي دی پیسې مې چې اخیستې دي پورې را باندې دي چې نه ورکوم څنګه دی سبحان الله دغه کار خو د عیسائی و دا د یهودي و دا د کافر و دا کار ټیک شو چې هغه به د چا حق خوري ته یې مسلمان دعوه د الله او د رسول لري او چل د کافرانو کوي دا به څنګه کېدلی شي دا نشي قطعا نشي کېدلی د مشرک چې د الله هر څو لوی دښمن دی ته به د حق ورسوې ځکه ته د الله یاري ته ځان د الله دوست بولې د الله د رسول دوست بولې دی دښمن بولې لیکن ته یې د دښمن چمچ دی راوکړه الله رب العزت په دې نه راضي کېږي قطعا نه راضي کېږي خیر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ورځ یو غلام د درلودی نو هغه به کاروبار یې کوي شی مې به پیدا کړی بیا به راوړل نو ابو بکر صدیق په پوښتنه ځینې وکړه چې دا د چشکه دی که بیا حلال شی و مکروه به نه و بیا ځای به نه و هغه بیا ده وخوړی یوه ورځ دا غلام رالی چې رالی نو بیا چې رالی بیا پیغمبر علیه السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه ډوډۍ موډۍ یې راوړله ابو بکر صدیق ډوډۍ وخوړه چې ویې خوړله غلام پوښتنه ځینې وکړله حضرت پخوا به تا ماته ویل دا د چشغه دی نن دې پوښتنه نه وکړه ول یاره ډېر وږی وم والله د لوږې مې وخوړه ول اوس کیسه راته وکړه خیر دی چی شو ول حضرت د ننه څه یعنی وختي خبره ده چې زه نه وم مسلمان سوی په جهالت کې ما پر چا دم وکړي ما تعویض ورکړي نو نن پر هغه لار راتېرېدلمه د هغه دم و تعویض شکرانه یې اوس راکړه د دوی په کور کې واده و دا ډوډۍ هغه راکړه نو دا خو بېکاره شی ولو د جهالت ګوره شرکیت تورې ورباندې ویلي ولو ډېر پریشانه سولو ډېر کوشش یې وکړئ چې دغه خوړل سوی شی دا زه بېرته الټۍ کړم بیا دا بیمار هر څه کوشش یې وکړئ الټۍ کېدل نه بیا یو ملګري ورته وویل حضرت چې اوبه ډېرې وڅښې بیا ډېرې اوبه یې وڅښې ډېرې اوبه بیا په ډېر مشکل باندې چې څه خوړلي و هغه یې الټۍ کړو و یارانو ته ویلې ول که زما مرګ هم راغلی وای په دغه مشکل کې چې دا ما الټۍ ولې ما ډېرې خوارۍ پر ما تېرې سوې چې ما لره مرګ هم راغلی وای ما پرېښوله نه دا ما د خپلې معدې د خوراک استي ولې ول ما د الله د رسوله څه اورېدلي دي چې کوم بدن په حرامو باندې لوی سي کوم بدن چې د حرامو څه جوړ سي وای دا خالص د جهنم مستحق دی دا بدن بالغ ته ځي نو لهذا حرام شی ولو که زما مرګ هم راغلی وی پر دا ځای باندې ما دونه خوارۍ کښلې که زه مړ سوی وی لا هم ما چش نه کول ما دا شی نه پرېښوی چې د حرامو څه ما ځان خلاص کړی وی موږ خو درواغ څه کوي غیبت څه کوي بهتان څه کوي غلط نظري څه کوي شراب څه کوي زنا څه کوي لواطت دا ټولې خبرې په موږ کې سته او بیا مې پر الله د غومره یقین دی لکه د ابوبکر صدیق الله بخښلو والا ذات دی ابوبکر صدیق په خطا کې خطا نه ځینې کېدله صحیح سلو لا هم وګوره ول ځان به وژنم خو دا ګوله به زه د ځانه باسمه زما وینه د دې څه جوړېږي او زه په ځان خبر یم ته په ځان خبر یې چې دا حرام کار دی دا د ګناه کار دی د هغه باوجود یې ما او تا پرېږدو نه ټیک سلو اوس په خوله باندې د ابوبکر صدیق نم په خوله باندې د ابوبکر صدیق پوسټران راواخله پر خوله باندې د ابوبکر صدیق خبرې راواخله لیکن عمل زما او ستا د منافقت پر لاره باندې نو خبره دا د زما او ستا مجلس او خبرې دا د ابوبکر صدیق لیکن عمل د چا عمل د ابلیس د ابو جهل والله د عتبه او د عتیبه او د شیبه په دې کې یوه سره شک نشته ابوبکر صدیق را ولاړ سو دا چې څه یې خوړلي و هغه یې ولټوی کړو ول چې ورسره مرم لا یې هم نه پرېږدم ځکه د الله رسول فرمایي د حرامو څه کم بدن جوړ سوی دا به خالص د جهنم په اور کېږي خالص